عزتمن سړی هغه دی د سره څوک بد وکړي او د ده طاقت رسیږي د بدل اخیستلو دی وایي ما معاف کړه. حضرت علي فرمایي لقد امر على اللئيم يسبني زه په یو سړی تېرېدلم ما ته یې کنځل کول فمضيت سمع زه په هغه ځای تېر شوم فقلت لا یعنیدي دا ما ته نه وایي. الله نبي یو ځای کې پړاو وکړه صحابه ورسره وعلق سيفه کجره یو کیکر ونی ته توره ځوړنده کړله یو کافر راغی غرمه وټکنده غرمه دا تورې راواخېسته د الله نبي وده دی خو د الله نبي خو به داسې نه وده کېده د الله نبي زړه به یخ و د الله د نبي په خوب باندې اودس نه ماتېده نو تورې ترې راواخېسته ویل ومن یمنعک مني زما نه به دې څوک بچ کړي الله چې دا یې ویل د کافر لاس وړه چې د توره ترې ولوېده الله نبي توره راواخېسته ویل ومن یمنعک مني زما نه به دې څوک بچ کړي هغه ویل بس واک ستا دی د الله نبي ویل الله د رضا دپاره مې معاف کړلې موږ ادا کوو. نبي دا چې دنیا ته راغلی دا معلم دی معلم دا به ټولې دنیا ته تعلیم ورکوي. اوس که نبي نشته د نبي تعلیمات سره نو نبي د تمامې دنیا دپاره معلم دی ذریعه د هدایت ده.